دا 2 میاشتې مې منډې ترړې جوړې کړې وې مرګړیا اوزګار مو ورته خاص د دغه شي دپاره چې کرکټ بورډ کې مې وظیفې دپاره کاغذونه جمع کړي دوا کوئ انډیواله که چېرته دا کار وشو ایله به په راحت کې شمه څنګه آفرین تکړه سره دغسې همت کوه خواري کوه خدای دې وکړي دا وظیفه درکړي 100 روپۍ معاش ده خیر سروره کور دی ودان الله دې وکړي معاش خو ډېر ښه معاش دی 1,80,000 روپۍ افغانۍ معاش دی وروره الله دې وکړي پوه شوې دوا کوئ ولا منو اجمالا السلام علیکم وروره ستړی مه شي وروره ستړی مه شي راځه کښېنه مهرباني وکړه وای بسم الله کښېنه وروره کښېنه مېلمه راتاو شه شاته کښېنه مېلمه راتاو شه څنګه وروره اجمل خې شکر جوړې کړای ولا شکر ده خیر اوسې خیر اوسې څنګه داسې ورخطا ولا وروره دا 2 میاشتې مې په کور تېرې کړې په منډو ترړو مې تېرې کړې بس دغه د کرکټ بورډ کې مې وظیفې دپاره کاغذونه جمع کړي دوا کوه چللی وکړي دې اټي صاحب ته مې ویلې دې بل ورور ته مې ویلې بس دغه کې منډې ترړې سلیکشن کمیټۍ ته و که نه لوبغاړي به انتخاب یې وروره سلیکشن کمیټۍ ته مې اپلای کړې د دا لوبغاړي به انتخاب وم رښتیا وروره بیا موږ یو وراره دغه به نسکلونو کې وانه شي وروره ته دوا کوه چې زه پکې یو وارې واچول شم بیا به یې زه استعداد ته وګورم زموږ افغانستان کې ډېر ښه استعداد لرونکي بیټسمینان او بالران شته دی ته ډېر ساده سړی ولې ډېر کم عقلي هغه څنګه دومره بیا کلي که نه دومره بیا کلي زړه مې غواړي اوس دې راونیسم که نه دا پکوړی ماته پکوړی ته څه وایې دویم دا وظیفه وکړي دا ښه ده ایس ته پکول ته وګوره پکول ته وګوره دا وظیفه وکړي ښه ده ته ما سره غواړي چې دا سپلۍ نه ده دا سپلۍ 1400 افغانۍ میاشت زه وایم دا راوباسم او دې سر ته دې سټ ته یې ته ونیسم ود دې ویم پوه شوې چې دا خلک ټول راسي پوه شوې رانه خلاص دي ولې بزنس خپل بزنس ولې نه کوې دې وظیفو پسې ګرځې د بل سړي مزدور به بزنس ته خدای ژوندی لري بزنس ولې نه کوې بزنسمین به یا وروره د څه شي بزنس وکړو بزنس یې چیرې دي زه به یې ته چل وښیم که نه و قربان د دې نه ښه خبره راته وښیوه ګوره یو کپ چای په څو ده یو کپ چای په څو ده په 80 افغانۍ ده که نه ده په 80 افغانۍ ده که نه ښه په دې باندې څومره خرچه کېږي 10 افغانۍ 10 افغانۍ څو پاتې شوي بچت 50 افغانۍ 50 افغانۍ چې په ورځ کې 500 کسان په دې هوټل کې چې 500 کپه وچکي د 100 روپۍ شوې ډېر روپۍ 100 مې دي 5,000 200 مې دي 10,000 400 مې دي 60,000 500 مې دي څو شوې 25,000 25,000 افغانۍ د ورځې به ده اوس 150 کې ضرب که قدر کلکولیټر راواخلم حساب ورته کې نه پرېږدي 25,000 ضرب 10 1,50,000 افغانۍ شوې د څو شوې دا صرف د چی دې کې بسکټ یو پراټي یو دا هر شی دا شیونه لا ځان ته که بکري مکري نو ته اوس ته په 100 روپۍ تنخوا درکوي 1,80,000 افغانۍ راکوي 1,80,000 ښه دي که 9.5 لکه ښې دي دا 9.5 لکه ښې دي که نه دا ښې نه دي دا بزنس شروع کړو څنګه دې خوښه ده بس زما سره خوښه ده خوښه دې ده که نه خوښه مې ده ودرېږه څنګه راغی چې دا څوک دی وایي دا خو کرکټ بورډ نه ده که نه عزت یې که عزت یې که ورته څه چې تا زه خپل بزنس شروع کوم ورته لرې که دا وظیفې دي هلو عزت یې بیا رنګ ونه کې پوه شو زه خپل بزنس شروع کوم 1,80,000 افغانۍ باندې زه ستا مزدوري نشم کولی ته باید زما مزدوري وکړي 50,000 افغانۍ دی بیا 24 ساعته دې تنخوا شوه غوښه پلو دا روزانه ستا حواله دي بیا رنګ ونه کې بند که کمقله ورته مینه مې که ما سره کار کوي 2,00,000 افغانۍ درکوم بند که کمقله بس اوس حاجي صاحب طریقه راته ښیوه چې څه شی وکړو اوس په تاسې کار وکړو که نه ها د خیره ته څه نظر لرې زه هم درسره شریکېږم زما وظیفه ده دا پرېږدم پرېږدئ
پریږدئ او پرېږدو یې درته پرېږدو یې بزنس بزنس نه جاري کړه جاري که د بزنس نه خپل سر مالک پې لس اته بجې مزدوران ګرځي او نو تاسې به داسې کار وکړئ که نه ښه هلکه په کولیه څه وایي 1 لک به ته راوړې 1 لک به ته راوړې د یو څو شي 2 لکه 1 لک به زه راوړم 3 لکه شو 3 لکه شوي په دې به دې ښایسته هوټل کېږي چینه کې و د هر شیان کېږي میزونه ډیکوریشن ویکوریشن دا به ورته وکړو صحیح شو که نه صحیح شو ښه مې ده بس درسره داسې کار وکړئ سبا ته به دغه وکړئ سمه ده کرکټ بورډ والا که زنګ راوکړه سمې بې ساته که بېغمه شه نمبر مې ورته بلاک کړ لرې که چې راوړه پلان کې راوړه ودرېږه دا وکړه هغه یې مې لکه لرې بزنس خپل بزنس لرې که دا خپله خاوره خپل اختیار نو زه اوس ځمه ښه ښه او تاسې سبا ته یې پیسو غم وکړئ صحیح ده اوم که درته نه ځه لاړ الله په کولیه لاس ورکړه بس ای مرګریا اجي ګوله سبا به 1 لک روپۍ ته کې او 1 لک روپۍ به زه کوم پوه شوې ور به کو دا هوټل مو تا ته ښه دی شریک چې دا دومره پیسې پاتې کېږي ستا معاش هم چندانې معاش نه دی او زما معاش هم چندانې معاش نه دی په سر هم دردونه ډېر دي دا 1 لک روپۍ ته ورکوې 1 لک څه خبره ختمه خوښه دې ده او خوښه مې ده ښه صحیح شو اجي ګوله شفیع الله هم ورک دی ښه شو زنګ ورته وکړو څه ورته وکړو چې دا پیسې هم راوړي چې دا خو ورکړو که نه بزنس دپاره زنګ به ورته وکړو اجي جګ یې نه کړې چې دا ولې ودرېږه یو ځلې بیا ورته السلام علیکم شفیع الله جانه څنګه یې ښه وعلیکم سلام څنګه دې په دې شینګۍ زنګونه را شروع کړي وروره مونږ خو راغلي وو هغه بزنس دپاره م 1 لک روپۍ مو وجې ګل جب کې راواچولې د کور نه ورالو ورک ورک یې ته چېرته یې ایسته بیا کله ډېر بیا عقل سړی ته خو ولې څه خبره ده په تا څه شی وشو ته څه شي بزنس شروع کړې ولې تا ونه ویل چې د چا هوټل اچوه او حساب او کتاب به یو دومره افغانۍ پاتې کېږي لارې څه زه به اوس دا چای خرڅوم خلکو د ترپور ته به څنګه ګوري چي والا به چي پیالې ته به ناست یم چای به درته خرڅوم ډېر بې عقل سړی ته خو ولا سبا به څوک ښځه هم نه راکوي چي والا دي تا راته ویلې که نه چې چای به خرڅوم په ما دې شته وظیفه خرابه کړه لارې څه سر دې بزنس ته نه رسوئ زه هغه ناوخته در باندې کرکټ بورډ ته ځم هلته مې هغه سلیکشن کمیټې لپاره اپلای کړی او خدای کول د وظیفه مې ولګي 1 لک 80,000 معاش به راکوي بېغمه بیدار ده پوه شوې ښه کاټن کالي به مې اچولي وو ته زه اجي ګوله غلطي کړو ملګریا غلطي کړو د هر سړي مشورو ته غوږ نیول هسې بېوقوفي ده قمقلتوب دی وظیفه یې را باندې خرابه کړه او اوس راته وایي چې زه به چای خرڅوم ما ته څوک خور لور راکوي بیا همدغسې کارونه دي اوس په دې نن سبا وخت کې خلک ښه خبره هم نشي کولی اجمله که ښې غلط کړو د دو خلاتو نه مانده پاتې